بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 22 د جنوري کال 2016 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن برنامه نړیوال موضوعات دي، سیمه ییز موضوعات دي، همدارنګې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه راپورونه دي او دا به زه تاسو سره شریکوم. ستاسو کومنټونه مې ټول لوستي دي، هلته مې دوستانو ته ځوابونه هم ورکړي دي، لایک او قلب مې درته ایښی دی، یعنې ستاسو سره زما اړیکه شته، ستاسو خبرې ماته رارسي او زه بیرته هلته چې لازمه یي ځواب ورکوم. نو پوښتنې مې نه دي راخیستې ځکه نړیوال موضوعاتو دا مهم دا مې دغه کړي دي. څرنګه چې تاسو معلومه ده ما په خپلو تېرو اونۍ په تبصرو کې دلته چې تاسو سره مې کړي دي او که په تلویزیونونو کې مې کړي، په یو ټکي ته ما اشاره کوله چې د نسبت د نورو تحلیلګرانو سره فرق درلود. هغه دا چې ما تاسو ویلي چې امریکا دغه تظاهرات په حساب وتمول او دغه شول په شا دی تېنه لاړل، ځکه دا دی اوله مرحله وه د نظام د تضعیفولو. اوس دویمه مرحله کې دوی غواړي چې دننه نظام کې بدلون راولي او خامنه ای لري کی او دا نظام کې تغییر دننه نظام نه کراشي، نو د بیرون نه دوی پکې کوم بل څوک یعنی رضا پهلوي دا نه راولي. نو که تاسو زما برنامه لیدلی دا خبره به بالکل تاسو ته آشنا یي. په همدغه متعلق تازه پیشرفت دا شوی دی چې ابوالهاشم جراحي د ایران د پارلمان غړي دا خبر دغه کړی دی چې حسن روحانی او جواد ظریف یعنی پخوانی رئیس جمهور او پخوانی وزیر خارجه دا دواړه خپل په کور کې نظربند کړلی شوي دي او دا شوې ده چې د دوی په د تظاهراتو او د لاریونونو په وخت کې د دوی د رضا پهلوي سره اړیکې وي او دوی په نږدې اړیکو کې او د نظام دننه د تغییر لپاره د دوی هلته لاس و او ما خو حتی د جواد ظریف نوم هم تاسو ته اخیستی و چې که نظام ته بدلیږي یا جواد ظریف یا سید عباس عراقچي یا خپل همدا پزشکیان د دوی نه به یو کس پاتې کیږي. نو دا خبر اوس دا د ایران نه په حساب د خپله د پارلمان یو غړي د خوا نه دا دغه کیږي چې دا کسان نیول شوي دي په کور کې. د مطلب دا دی چې کوم خبر مو تاسو ته درکړی و هغه کاملا درست و او د دننه نظام کې کار روانو. اوس دوی دا دوه کسه نیولي دي، نظربند کړي دي، موبایلونه یې پې بند کړي دي، تماسونه یې ورباندې بند کړي دي، بهر سره تماس نه لري، موبایل نه لري او هېڅ نوع اړیکې ورته نشته دی. دا ثابتوي چې دوی به ورو ورو نورې هغه کړیګانې چې دي هغه به هم رانیسي او نظام نه به یې لرې کوي. او دا خبره هم ما کړې وه چې که چېرته خامنه ای ګرپ قوي شي نو ممکن ده چې په دا اصلاح طلبان چې دا یو لوی ډله ده، ځکه رئیس جمهور اصلاح طلب دی، کابینه اصلاح طلبانو کابینه ده، نو کېدای شي دا ټوله ختمه شي. نو وګورو چې په مخ کې څه کېږي. خو دا خبر ډېر مهم خبرو تاسو سره مې شریک کړ. همدارنګې ابوالفضل شکارچي یو د ایران د پوځیانو نه یعنی لویو پوځیانو جنرالانو نه دا خبره کړې ده چې که چېرته غربي نړۍ د ده کوښښ وکړي چې خامنه ای زموږ د دغې نه لرې کړي یا یې په حساب اختطاف یې کړي، نو موږ به غربي نړۍ ته اور ورته کړو. دا چې څنګه اور ورته کوي والله اعلم، خو دا ادعا کړې ده. دویم نړیوال خبر دا دی چې ډیلی ټلګراف دا خبر دغه کړی دی چې سرد دی چې امریکا دا وایي چې آمادګیګانې پوره شوي دي د ایران دپاره د برید دپاره او خپل په حساب تجهیزات یې پوره کړي دي، کشتیګانې هلته وغوښتلې، قواید تازه دم هلته اضافه کړې ده، تازه میزایلونه او دا اضافه کړي دي، ځکه چې ویل کېږي د تاد او پیټرایډ میزایلونه هم هلته نور اضافه کړي راوستي دي. او دا خبره ډونالد ټرمپ کړې ده چې که ایران کې زموږ د خوښې نظام رانشي زه به ایران کاملا له منځه ویسمه. یعنې کوم خبرې چې افغانستان باندې کړې وه چې زه که وغواړم په ظرف د 10 دقیقو کې ټول افغانستان د منځه وړلی شم، دا خبره اوس د ایران په هکله یې کړې ده. نو دوی دا خبره کړې ده، ډیلی ټلګراف دا خبر کړې ده
چې ایران باوجود دی چې امریکا دا دعوی لري خو امریکا هغه لازمه آمادګي د برید لپاره نه لري. نو همدا علت دی چې تاسو ګوري چې برید په شاو لویدلی دی، برید نه کوي ځکه چې امریکا هغه کاملا آمادګي د ایران د برید لپاره نه لري، ځکه چې د ایران اوس نه تنها چې په خپله تکړه شوی دی بلکې ترڅنګ روس او چینایان ولاړ دي او دا خبر بالکل امریکایانو ته واضح شوی دی. او همدارنګې د موساد په دغه دا ویل شوي دي چې د دې کوم یو اثر و رسوخ په ایران کې وو او د اورانۍ دی کوه هلته فرضاً ډرونونو دغه دننه تولیدول او استفاده د کوله د نظام د راپرځولو خبره کوله. اوس ویل کېږي چې دغه موساد اثر و رسوخ په ایران کې کاملا د صفر خواته روان دی او دی که بیرته وغواړي چې هغه قوت چې دی دغه میاشت مخکې هلته په ایران کې درلوده دا ترلاسه کړي نو دی باید 10 کاله نور بیا کار وکړي. دا یعنی دا اخبار چې دی ډیلی ټلګراف دا غربي اخبار دی، د دې اخبار دا لیکي او د دې خبرونه اصلا ډیر عمیق راپورتاژ په اساس باندې کیږي، د ننه کار کوي، خبر اخلي، بیا یو خبر نشري او هغه چون خپل په خلاف دی نو دا د عادي خبره هم نه ده چې موږ فکر وکړو چې دا یو هوایي خبره ده. هوایي خبره نه ده، دا حتما دی کار کړی دی او د یو سورس په اساس باندې دا مطلب ته نتیجې ته دوی رسیدلی دي. همدارنګه تاسو معلومه ده چې په سویس کې د داووس یا دایوس غونډه ده چې دا اقتصادي فورم دی او د نړیوالو اقتصادي دغه په دی باندې نړیوال سیاسي اقتصاد باندې خبرې کیږي او هلته ډېر لوی تجاران هم راځي. قرار د اطلاع زموږ د دوستانو نه هم یو هلته اول ځل لپاره افغانانو ګډون کړی چې د خوشحالۍ ځای دی چې افغانان هم هلته شته دی چې د نږدې نه نړیوالو سره په اقتصادي مسایلو وګوري او دا د افغانستان لپاره یو بهتر قدم دی. دغه غونډې لپاره او بل یو معذرت دا غواړم چې ما پرون لکه چې خولې نه دا دغه وتې وه چې ډیوس په برسلز کې بله غونډه وه او التم دا مشران دغه دي چې الته به یو غونډه کیږي. ما نه د برسلز غونډه د ډیوس د غونډې سره چې ډیوس غونډه په سویس کې ده، دا د سویس او برسل سره دونه لري نه دي، فاصله دونه نه لري. ته فکر کوم چې زه خپله ورغلی یم، فکر کوم د یو تونل په ذریعه باندې هم دوی سره لاره لري، خو ډېره موده مخکې ورغلی یم نو داسې ذهن کې مې دا دي خو ډېر نږدې دي سره. نو په دې اساس باندې ډونالد ټرمپ چې کله ډیوس خواته حرکت کوه د په فضا کې چې کله د اتلانتیک بحر سر ته را رسېدلی دی هلته د طیارې عارضه پیدا کړې ده او بیرته طیاره ګرځېدلې ده او واشنګټن ته تلې کوزه شوې ده. په دې باندې دا تفسیر وشولې چې ممکن په د امریکا کې هلته کوم امنیتي مسله را پیښه شوې وه، دوی بهانه تخنیکي مشکل وکړله او طیاره یې بیرته وګرځوله، بیا د یو څو ساعته هلته دغه و، بیا پس د هغې نه دوباره دوی دغې ته راغلل او د ډونالد ټرمپ دلته ځان د بیانیې او د دې خطاب لپاره ځان راورسو. همدارنګې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مسؤلې کایا کالاس ویلي دي چې هیڅ مملکت حق نه لري چې د بل مملکت ځمکه په زور واخلي یا د هغې د ترلاسه کولو لپاره د قوت نه کار واخلي او د نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. که دا غټ ملکي او که دا وړوکی ملکي په دغه قوانین به دوی نه په خپو لاندې کوي او ویلي چې دا تنها د ګرینلینډ په هکله نه، دا د هر هغه ځای کې چې دا اقدام کیږي نو دا موږ ویلې غندو. همدارنګې اردوغان د ایران د دغه ګډوډۍ متعلق ویلي دي چې دا د اسرائیل برنامه وه، دا دغه پروګرام او د ایران خلک د فشار لاندې ونیول او ډېر وځپول او دی ویلي چې هیله دا لرم چې د ایران ورونو خطاب ورته کړی چې ایراني ورونه به د دغه مشکل ګړۍ نه په بریالۍ توګه باندې به ووځي او دا به ښه مدیریت کړي دغه وخت او دغه پلان چې د دښمن د یو اسلامي خاورې په مقابل کې دی دا به شنډ کړلی شي. دا دغه خپل ښکاره کړی دی. بل خبر دا دی چې څنګه تاسو معلومه ده چې اروپایي ټولنه اوس د امریکا سره په حساب خاخ په خاخ شوي دي، شاخ په شاخ دي او په ده کې د یو په بل باندې تعرفې هم لګي، مشکلات هم خلقي
او د کې فرانسه، جرمني، ډنمارک، انګلستان بالکل په سر کې دي، ځکه انګلستان ښکاره ویلي دي چې دا به په مقابل کې ودرېږي او د ګرینلند موضوع به دا کېږي. اوس بله موضوع دا ده چې تاسو ته دا خبر خو معلوم دی چې دیګو ګراسیې چې دا په جزیره کې د امریکې نظامی اډه ده، هلته جهازونه ولاړ دي او تاسو دا به معلومه چې تاریخي لحاظ نه دغه جزیره د ګراسیې چې دا د فرانسویانو جزایرو، دا اصلا د یو جزیره نه ده، هلته یو لیتاړه د جزایرو ده، د هغې ته شاګاس یا چاګاس وایي، شاګاس یعنی سی اچ په شین باندې او تلفظ کوي او په چی باندې، نو څوک ورته چاګاس وایي، څوک ورته کاګاس وایي ځکه سی اچ په کی باندې آواز کوي، او څوک ورته شاګاس وایي. دغه شاګاس د جزایر چې دي د یوه جزیره چې ده دیګو ګراسیې ده او دا جزایر ټول د فرانسې مستعمرې وي. اوس دا د انګلستان په لاس کې دي دا جزایر، خو دته یو 2 کاله مخکې ملګرو ملتونو یو فیصله کړې وه، ویلو چې دا جزایر متعلق د مورشس دي. مورشس یو وړوکی مملکت دی په عملته په بحر هند کې چې نږدې اړیکې د هندوستان سره لري، مسلمانان هم پکې دي، اوس هم مشر چې دی مسلمان دی، خو په هلته هندوان هم شته دی او هندوانو اثر رسوخ هم هلته ډېر زیات دی. نو دی ویلي چې دا باید بیرته مورشس ته ورکړل شي. اوس چې د امریکې او د انګلیس ترمنځ شخړه راغلې ده او امریکې دا اراده کړې چې ګرینلند ته به ځي او انګلستان د دې مقابل کې ودرېدلی دی، اوس انګلستان دا تصمیم نیولی دی چې دغه جزایر چې دي دا به مورشس ته سپاري، یعنی د امریکا ته به دا وایي چې ته دې ځای نه ووځه، دا قوا دا دې وباسه، زه دا سپارم. ځکه چې دلته هم دی خپل دغه کوي چې اوس فلحال خو دا د انګلیسانو لاس کې دی، انګلیسانو هغې ته ویلی شي چې تر اوسه راسره دوست وي، اوس د سترګې موږ ته پټې کړي دي ګرینلند ته، نو زه دلته نه منم، زه دې ځای نه ځه. خو دې په متعلق دا هم ویل شوي دي چې دا به دا مورشس ته سپاري انګلیسان، بیا بیرته به انګلیسان د 9 کالو د دغې لپاره دا به په دغې کرایې باندې بیرته د اجاره کوي اخلي به، او د دې په مقابل کې به مورشس ته 4 میلیارده ډالر د دغې 100 کالو کرایه به دی ورکوي، یعنې په کرایه باندې تخلي. بیا 100 کاله بعد چې بیا کم حساب کېږي، بیا 100 میلیارد باندې نور کېږي یا بیرته یې ورکوي، هغه وخت به موږ تاسو نه خو نوي نسلونه وي او دا تصمیم په هغه وخت کې نیول کېږي. یعنې دا په قانوني لحاظ د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس یې بیرته ورکوي مورشس ته او د مورشس نه یې بیرته په کرایه اخلي او په هغه صورت کې ممکن دی امریکې ته وایي چې نور ستا دلته اډه نه درکومه، ته دې ځای نه ووځه. داسې یو ستونزه هلته هم شته دی. راځم په خیبر پختونخوا په بلوچستان کې. په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو بلوچ یو سیاسي ګوند چې په نامه د جبهه د ازادي غوښتونکو د بلوچستان باندې یادېږي، د رئیس ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ډېر لوی لاریون ته خطاب کړی دی او هلته خبرې کړي دي او دی ویلي دی چې دغه وخت دی چې دغه ټول د بلوچ خلک د خپل د دې ازادي غوښتونکو د تحریک سره ودرېږي او د دې ملاتړ وکړي، ځکه دا یو اساسي مرحلې ته داخل شوی دی او د پاکستان نظام ته ضعیفه شوی دی. نو دلته ستاسو ټولو خلکو قیام ته ضرورت دی او په دا یو سرنوشت سازه مرحله ده، نو ټول باید یو ملي ودرېدنې ته پاڅون ته په حساب خلک هڅولي دي، چې دا ډېره غټه خبر ده او دا په علني په یو ډېر لوی هغه غونډې عکسونه چې تاسو وګورئ، غونډه ډېره لویه غونډه وه، تعداد د بلوچانو ډېر زیات او دا ښکاره کوي چې دا هلته بیداری راغلی ده او خلک خپل ازادي غواړي. همدارنګې په بلوچستان کې په یو پوځي کاروان باندې برید شوی دی، دا برید په دیره مراد جمالي کې شوی ده، په دې کې 6 پوځیان وژل شوي دي او زیات نور ټپیان کړلی شوي دي. او همدارنګې دا واقع چې وه د دیرې مراد جمالي د پل بیدار سره نږدې شوې وه او دې کې د ویل کېږي چې یو عالي رتبه سایمنصب هم وژل شوی دی. ادعا د یو جنرال کېږي، ولو علم که جنرال نه حتما بریګیډیر خو به وي، ځکه چې دغه د هغه کلمه چې ورته استعمال کړې ده هغه معادل د جنرال وه، نو زه فکر کوم چې دی ادعا لري چې جنرال وژل شوی و. او همدارنګې په ساحه د میر حسن کې 2 د برق پایې
په بلوچستان کې وهلي دي چې دا د سروکا په اوج په منطقه کې وو او د دې د بابت نه کوم یو چې دغه برق او د پاکستان پوسټ تل هغه قطع شوی دی او دی په یو ستونزه کې اچول شوی دی. همدارنګه په بلوچستان په کوټه کې مشرقي بایپاس لیګل فورس سره پر پوسټه کمین نیول شوی، دوه پوځیان وژل شوي دي. راځو خیبر پښتونخوا ته. همدارنګه په شلم د جنوري ټول عملیات چې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي 9 عملیات شوي، یعنی جنوبي وزیرستان کې 2، درې اسماعیل خان کې 2، په پیښور ولایت کې 2، په بنو کې 1، کوټه کې 1 او په باجوړ کې 1. دغه 9 عملیات دي. جنوبي وزیرستان 2 جلا بریدونو کې چې د ولسوالۍ سوریکا کې وشول سنایپري بریدونو 2 فوجیان پکې هلاک شوي دي. همدارنګه ولایت درې اسماعیل خان ولسوالۍ پروا کوه بهاره فوجي قلا باندې تعرض شوی دی، 1 کمره ویجاړه شوې ده او ډیر کسان وژل شوي دي. ولسوالۍ پروا کوه بهاره د چاپی پر نیت راغلی فوج د جی ال حمله په ذریعہ باندې په شاتم بول شوی دي، مرګ ژوبله ورته اړول شوی ده. ولایت پېښور ولسوالۍ بډابیره کوهاټ روډ غزه سټاپ کې د اف سی پوسټ باندې لاسي بمونو برید شوی دی، 1 فوجي پکې ټپي شوی دی. ولایت پېښور ولسوالۍ اف آر پېښور اسنخیل علاقه حمید خان د اف سی په پوسټ باندې تعرضي برید کې 1 کمره ویجاړه شوې ده، مرګ ژوبله اوښتې ده. ولایت بنو ولسوالۍ ډومیل بنزنخیل د پولیسو ناکهبندۍ کې مجاهدینو مزاحمت وکړو، مرګ ژوبله اوښتې ده. ولایت باجوړ د واړه مامون په دغه کې چجو واقعي چک پوسټ باندې ماټر برید کې مرګ ژوبله اړول شوې ده. همدارنګه په 21 د جنوري 2016 کې ولایت درې اسماعیل خان ولسوالۍ کلاچي قریه لونی فوزي کمپ باندې مجاهدینو د ماټر برید کړی دی، 1 فوجي وژل شوی دی او 4 نور ټپیان دي. په 21 د جنوري پېښور اسنخیل یعنی اف آر اسنخیل سیمه کې فوج پر مجاهدینو باندې د برید هڅه وکړه، مجاهدینو بر وخت دفاعي حمله وکړه، 15 فوجیان وژلي دي، نور ټپیان شوي دي. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ ګړیوم علاقه تشنګۍ فوجي پوستې په سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. ولایت شمالي وزیرستان ولسوالۍ ګړیوم علاقه ګوري ودانګي فوجي پوستې باندې سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. او همدارنګه پرون ماښام ولایت پېښور اف آر پېښور اسنخیل کې د عملیاتو نه واپسۍ کې د فوج چې کله عملیات کړي واپس تلل، په دغه باندې د سپین جماعت په علاقه کې سنایپري برید په مجاهدینو وکړ، 1 عسکر پکې وژل شوی دی. دا زمونږ د نن ورځې جهادي راپورونه، همدارنګه نړیوال تبصرې چې په مختلف واړه جالب خبرونه تاسو مې وړاندې کړ. هیله ده چې دا برنامه وګورئ او دوستانو سره شریکه کړئ، سبسکرایب کړئ او همدارنګه لایک او زنګوله ووهئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.